حساس زړه ویښ ضمیر اعلی کردار او وفا مینا دی اصل دولتونه د بنگلو نه علاوه او ما ډیر غریبان ولیدل حیران ورته په خوله شو دا ټول ورسره نه وي د روپو نه علاوه مننه جي او بله قطعه ده چې آینه اول خپل مخ ته مخامخ کا آینه اول خپل مخ ته مخامخ کا بیا یې نورو ته کتلو له څیلمه کا او چې خپل مخ ته د کتلو توان دې نه وي نو بل ته یې مه نیسه خو ما ته آینه کا یوه قطعه بله جي چې ضرورت انسان له غاره را بهر کو په وسط د کائناتو چې خبر شو او پسمانده چې و اساس و بازمیرو او کائنات چې تسخیر کړو زناور معنا جی ضرورت انسان لغاره را بهر کا او په وسط د کائناتو چې خبر شو او پسمانده چې و حساس و بازمیرو او کائنات چې تسخیر کړو زناور شو او بله قطعه ده چې پراکړي عنایاتو شکر نه کړو پراکړي عنایاتو شکر نه کړو چې نه راکوي هغه ترېنه غواړو او پوره شوي ارمانونه مو یاد نه وي او په نیمګړو ارمانونو پسې جاړو او دا یوه قطعه بله چې په پردي جنګ کې وړاندي صف کې ولاړ یې په پردي جنګ کې وړاندي صف کې ولاړ یې پښتنو د هوښیارتوب در باندې حد دی او مرګ دې وکړو خور دې ورکړه په سوره کې شاه زلمیه د نرتوب در باندې مننه جي مننه جي په پردي جنګ کې وړاندي صف کې روان یې پښتنو د هوښیارتوب در باندې حد دی او مرګ دې وکړو خور دې ورکړه په سوره کې شاه زلمیه د نرتوب در باندې حد دی او دا یوه بله قطعه ده چې زمانې وشوې فرعون او نمرود مړه دي زمانې وشوې فرعون او نمرود مړه دي او یزید هم مړ دی په تېرې زمانې دي او دا په موږ چې مسلط دي دغه خلک د دې درې واړو کوړمو د خیرخانې او یوه قطعه بله اخري قطعه ده چې د ثقل د کشش د رنج نه وځو که د ثقل د کشش د رنج نه وځو امکان شته چې خاوندان د خپل اختیار شو او کوم دغسې په غیر ورپسې یو نور به هم لکه د سپي د لکۍ خوار او دا یو کلام دی شاهد صاحب چې دلته به پوهه او شعور راشي خو زه به نه یم دلته به پوهه او شعور راشي خو زه به نه یم او روغ به تپوس له د رنځور راشي خو زه به نه یم او ساقي به ویش کوي او رندان به ورته شنه د خاندان ساقي به ویش کوي رندان به ورته شنه د خاندا او په میکده کې به سرور راشي خو زه به نه یم او د حق ناره به ښه په جار کېږي د بام د سره د حق ناره به ښه په جار کېږي د بام د سره دغه نارې له به منصور راشي خو زه به نه یم او د راز خبرې به په راز کې وي د تور په څوکه د راز خبرې به په راز کې وي د تور په څوکه او جلوه به بیا په کوی تور راشي خو زه به نه یم او د ولسونو وسایل به د ولس سره وي د ولسونو وسایل به د ولس سره وي او دغه تقسیم له به منظور راشي د ولسونو وسایل به د ولس سره وي دغه تقسیم له به منظور راشي خو زه به نه یم او حق به غالب باطل به زیر شي د سراج نه رستو داسې وختونه به ضرور راشي خو زه به نه یم ډېره مننه